اوبت دی په دې کې ښایستوالی دی په دې کې رنګیني ده ځکه چې ګلان زیات وکرئ که ستاسې کورونه دي که دفترونه دي که نور داسې وطاقونه او ټکانې دي هغه په ګلانو باندې ښایسته کړي چې خوشبویه خوره شي او د خلکو زړونه چې دي هغه تازه شي ګلان وکرئ او زیات وکرئ انار ونه ده هغه په اردو کې وایي ایک انار سو بیمار یعنی یو انار د سلو ناجوړیانو چې دی د هغه د شفا سبب ګرځېدلی شي یعنی الله پاک دومره شفا پکې اچوي دا د انار بوټی دی او دا د انار ګدای دغه طرح هره میوه چې ده هغه خپل ځان ته خپل مقام لري خپل ښایست لري او فایدې ډېر زیات لري نو ځکه ونې چې دي هغه باید سړی ډېر زیاتې وکړي